نن سبا که هر کاروبار وغواړي، که هغه وړوکی، که هغه غټ او که هغه نوی شروع وي او غواړي مشهوره شي، مشتریان یې زیات شي، خصوصا په افغانستان کې او پیسو بجټ یې کم وي، مارکیټینګ ته روپۍ نه لري، ډېرې روپۍ نه لري، یو څه ناڅه لري او سوچ کوي چې څنګه زه زر مشهوره شم، خلک مو وپېژني، نو بهترین لاره اجتماعي شبکې دي. ځکه تاسو ځان سره سوچ وکړئ په ورځ کې څومره موبایل استعمالوئ، څومره فیسبوک ته ننوځئ، ګورئ، سکرولینګ کوئ. همداسې هزارها خلک دي چې دغسې فیسبوک کې مصروفه دي او ویډیوګانې ګوري، عکسونه ګوري، مختلفه کاروبار یې مخې ته راځي او هغه یو کاروبار د همدا اوس څه وخت کې تاسو به کتلي چې د بریاني کاروبار ډېر ښه مشهوره شو په کابل کې، خصوصا دغسې نور کاروبارونه چې د اجتماعي شبکو له لارې، نور دومره غټ کوم راکټ ساینس نه و، اجتماعي شبکو له لارې مشهوره شول او مشتریان یې زیات شول، خلک ترې خبر شول. نو دلته یو څیز معلومیږي چې فی الحال په افغانستان کې بهترین فرصت ده، ګټه ترې واخلئ، خپل کاروبار باره کې معلومات ورکړئ، ویډیوګانې جوړې کړئ، مختلفه ویډیوګانې جوړې کړئ، خپل مشتریانو باره کې معلومات ورکړئ. او یو څیز دغه ده چې اجتماعي شبکې به تاسو ډېر زر مشهوره کړي، هو که په دوامداره شکل لاړ شئ، داسې نه چې کله یې کله نه یاستئ او فعالیت مو صحیح نه وي. ځکه چې یو په دې دنیا ته ننوځئ، صحیح ده، په شروع کې به ډېر اشتباهات وکړئ، هېڅ مشکل نشته، ویډیو به غلطه جوړه کړئ، پوسټر به غلط جوړ کړئ، معلومات به غلط ورکړئ، خو خیر ده، دوامداره شکل کې ورځ تر بلې تر کاله پورې به تاسو دومره بهتره شئ چې داسې وخت به راشي چې تاسو به همدې بخش لپاره مکمل یو سټوډیو برابره کړئ. ځکه میډیا داسې څیز ده، تاریخ ثابته کړې ده، میډیا که هغه هر څیز و له کلونو راهیسې، یعنی خلکو ته ډېر زر رسیږي پیغام، خلکو پرې ډېر زر ستا هغه مقصد، هغه ستا هدف رسیږي. نو په افغانستان کې ښه فرصت ده، ګټه ترې واخلئ، دغه څیز مه صرف نظر کوئ، دې څیز نه ښه ګټه واخلئ، فری ده، خپل همدې موبایل نه شروع کړه، یو پیج جوړ کړه، که ډېر نه پوهېږئ موږ سره په تماس کې شئ، خیر ده، د کومک موږ تاسو سره کوو، لاره درښیو. خو که چیرې تاسو وغواړئ، که چیرې واقعي معنا باندې جدي یاستئ، نو دا ضرور نه ده که غټ کاروبار ده، که وړوکی کاروبار ده، که نوی شروع کوئ، اولین قدم، اولین شی ډیکوریشن مه کوئ، اولین شی په ذهن کې دا ولرئ چې تاسو اجتماعي شبکو کې فعالیت شروع کړئ، حتی د هغه لومړۍ ورځې نه فعالیت شروع کړئ. نو که چیرې مشورې ته ضرورت لرئ او غواړئ لا پوه شئ، کولی شئ دفتر ته راشئ یا د لاندې شمارو سره تماس کې شئ، انشاءالله موږ په خدمت کې یاستو.